که په نړۍ کې د انسانانو په لاس جوړ شوي ټاپوګانو خبرې وکړو، تاسو ته شاید په ذهن کې سمدستي د دوبی پالم جومیرا راسي، خو حقیقت دا دی چې په دې برخه کې اصلي استاد دوبی نه بلکې یو اروپایي هېواد دی چې په جوړ شوي ټاپو کې د پالم جومیرا په اندازه 1 ټاپوګان ځایېدلی سي. دا ټاپو فلیوپولډر نومیږي او د نیدرلند هېواد برخه ده. د دې سیمې مساحت شاوخوا 970 کیلومتره مربع دی چې د پالم جومیرا څخه شاوخوا 1 ځله لوی دی. تر ټولو د حیرانتیا خبره دا ده چې دا ټاپو له هغو اوبو څخه جوړ شوی دی چې مخکې د ایسلمیر په نوم یو لوی جهیل و. د ډیمونو او پمپونو په مرسته هغه اوبه وایستل شوې چې مخکې د سمندر اوبه یا وروسته یې نوې ځمکه جوړه کړه. دې کار ته لینډ ریکلیمیشن یا ځمکه رغونه ویل کېږي او په دې برخه کې نیدرلند د نړۍ مخکښ هېواد دی، ځکه د دوی شاوخوا 40% خاوره د سمندر له سطحې څخه ټیټه ده. فلیوپولډر خالي او بیرته پرېښودل شوې ځمکه نه ده بلکې یوه فعاله سیمه ده. دلته له 4 لکه څخه زیات خلک ژوند کوي. ښارونه، سړکونه، فارمونه، ښوونځي او د ژوند پوهې اسانتیاوې پکې شته. په تخنیکي ډول دا ټاپو په 2 برخو لکه ختیځ او جنوبي فلیوپولډر ویشل شوی چې د ویډیومیر په نوم کانال یې منځ جلا کوي. خو د خلکو په عامه وینا ټول د یوې لویې پروژې په نوم یادېږي. د دې سیمې لوړوالی د سمندر له عادي سطحې څخه شاوخوا 5 متره ټیټ دی. که چیرې د اوبو بندونه یا ډایکس خراب شي، دا ټوله سیمه بیرته د اوبو لاندې کیدای شي. همدا وجه ده چې د دې ځای د سیلاب د کنټرول سیستم د نړۍ د تر ټولو پرمختللو سیستمونو څخه ګڼل کېږي. د دې ټاپو په اړه لومړی فکر د شلمې پېړۍ په پیل کې راپورته سو. عملي کار پرې په 1950 کال کې شروع او په 1988 کال کې بشپړ سو. یعنې یوازې په 2 کلونو کې نیدرلند سمندر په ځمکه بدل کړ. په دې نوې جوړه شوې ځمکه کې د زاړه سمندر فوسیلونه، د لرغونو سیندونو نښې او تاریخ پاتې دی چې دا ځای د جیولوژیکي څېړنو لپاره کیلایي کان ګڼل کېږي. نن ورځ دا ټاپو یو ریکلیم شوې ځمکه نه ده بلکې د راتلونکي لپاره یو پرمختللی موډل دی. دلته کورونه، د بادي برېښنا فارمونه او د لمریزې انرژۍ پروژې هم کار کوي. دا هر څه هغه ملت وکړل چې نیم هېواد یې لا هم د سمندر له سطحې څخه ټیټ دی. دوی له سمندر څخه ځمکه جوړه کړه او بیا یې پر همدې ځمکه ژوند، اقتصاد او راتلونکی ودان کړ.